دا وظیفه چې چا هم وکړله رب العالمین به ورته معاشره کې یو ډېر لوی عزت او مرتبه ورکړي، او که ظالمان فی ظلم کوي د ظالمانو د ظلم نه به هم خلاص شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خویندو، نن د الله جل جلاله یو مبارک نوم دی یا عزیزو. د یا عزیزو وظایف د دې وظیفې ډېر لوی فواید دي. په هغه فوایدو کې یو دا فایدې هم ده که انسان د خلکو د نظر نه بالکل پریوتی وي، معاشرې کې د هغه قدر او د هغه عزت ختم شوی وي، هیڅ مرتبه په معاشره کې نه وي. دغه رونو خویندو که نن د یا عزیزو وظیفه راونیسي د لوی مرتبې خاوندان بشي. دې کې درته یو څو خبرې کومه ښه. او که یو انسان سره څوک مینه نه کوي، د مینې دپاره هم کولی شي، محبت دپاره هم د یا عزیز وظیفه کولی شي. بیا هغه کسان چې د هغې نه خلکه یعنی اسې بسرې په عذابوي، د ظالمانو نه ډېر سخت تنګ راغلی یي، نو که دا وظیفه شروع کړي نو انشاءالله چې د ظالمانو د شر نه به هم محفوظ وي. کله کله داسې وشي چې انسان په معاشره کې وخت تېروي او دی کله کله په معاشره کې ترقي وکړي، الله جل شانه په دو باندې ښه ورځ راولي، یا خو دې مالدار شي یا ورته یو لوی منصب او مرتبه میلو شي. د یاد ساتئ په معاشرو په دنیا کې د هر چا دپاره حاسدین وي، حسد کوونکي خلک وي، او دا حاسدین خلک نشي زغملی چې زما د ملګری، زما د ورور، زما د رشته دار، زموږ د خپلوان دې په راحت او په سکون کې وي، دا نشي زغملی. نو تا ته اوس قسم قسم له رکاوټونه به جوړوي، او یا په ګاونډ کې بعضې خلک داسې وي چې هغه قسم قسم له هغه رکاوټونه جوړوي. نو که انسان همدا وظیفه هم د دې دپاره راونیسي، انشاءالله چې د داسې قسمه مشکلاتو او د داسې قسمه مسایل نه به چې کوم دی الله جل جلاله محفوظ ساتي. ډېره زیاته مفیده وظیفه ده د یا عزیزو وظیفه ده. او یا عزیزو دا د الله جل جلاله یو ډېر زیات مبارک نوم دی. د انسان دشمنان دو قسمه دي، یو ته ویلی شي جني دشمن او بل ته ویلی شي انسي دشمن. نو د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین د جني او د انسي دشمن یعنی د دواړو نه به رب العالمین محفوظ ساتي، او تا ته به هېڅ نقصان نشي در رسولی. دیمه خبره، کله کله معاشرې کې خلک اوسیږي، نو د خلکو د خپو د لاس نه څه داسې حرکات ظاهر شي او ښکاره شي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. انسان د وخت تېروي کله کله، نو کله کله د انسان د خولې نه څه داسې الفاظ وځي چې هغه الفاظ د خلکو د نفرت باعث وي، او بیا خلکه د دې انسان نه نفرت ډېر زیات کوي. او کله کله یو انسان معاشرې کې وخت تېروي، د لاس د خپو نه څه داسې حرکت وشي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي، او خلکو ته نه بیا د دې کس نفرت کوي. نو که د چا عزت بالکل غورځېدلی وي او څوک یې قدر نه کوي، عزت یې نه کوي، نو که هغه رونه هم د یا عزیزو وظیفه د نن نه راونیسي، نو انشاءالله هغه پرېوتلی او هغه ختم شوی عزت به یې رب العالمین دوباره واپس کړي. دې نه علاوه که یو انسان دی او د هغو سره څوک مینه او محبت نه کوي، نو د محبت د حاصلولو دپاره هم د یا عزیزو وظیفه ډېره زبردسته وظیفه ده. خو خصوصا چې معاشرې کې د چا عزت نه وي او د لوی مرتبې خاوند جوړیږي، عزت ورته حاصلیږي، نو دا د محبت د وجې نه. نو چې کله د ستا سره د خلکو محبت شروع شي، نو معاشرې کې به عزتمن شي. دې د وجې نه د محبت د حصول دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. نو د ظالمانو د شر نه د حفاظت دپاره، په معاشرې کې د عزت حاصلولو دپاره، د محبت دپاره دا وظیفه ډېره زیاته پرتاثیر وظیفه ده. راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې دې سره به 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوئ. یو. دویمه خبره چې د ماسخوتن د لمونځ نه پس به یو ځان له ځای کې کښېني، او په هغه ځان له ځای کې به اول 3 کرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي، او د هغې نه پس به یا عزیزو وظیفه 300 یا عزیزو وظیفه به 314 کرته وکړي، او د هغې نه پس به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایي، او بیا به لاس پورته کړي چې د کوم حاجت دپاره تاسو دا وظیفه وکړله،
نو که معاشرې کې عزت غواړي نو لاس پورته کوي یا الله ما ته معاشرې کې لوی مرتبه او لوی عزت راکړي، الله به د لوی عزت خاوند کړي. او که محبت دپاره یې کړي د هغې دپاره لاس پورته کړه. او که چېرته کې د ظالمانو د ظلم نه تنګ راغلی یا د ظالمانو د جبر او د زور نه تنګ راغلی، ظالمان په تا باندې ظلم کوي یا د دشمنانو نه تنګ راغلی، د هغې دپاره سوال وکړئ یا الله د دشمنانو او د ظالمانو د شر نه مې وساتئ. نو الله جل شانه به تعالی د هغوی د شر نه نجات درکړي. یو ډېر زبردست وظیفه مې درته وښوله، بلکل تاسو کولی شئ، تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.